شکریہ د پاره زه پر پروفیسر فرمان الدین بخشالي صاحب ته خاص کوم چې هغوی مهرباني شکریہ ده. عزتمند صدره، ګران مشر میلمه، زما وروڼو، عزیزانو، درنو شاعرانو، ادیبانو، زه ستاسو د زړه خلاصه شکریه ادا کوم. تاسو ته په خیرالي او تاسو ته هرکلی وایم چې په دې توره شپه باندې دې داسې لرې وروستو کلي ته رالی او زموږ سره مو په دې محفل کې ګډون وکړ. نو زه به ستاسو څه شکریه ادا کړم، خو دومره به ووایم ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ګولۍ مې تنګه ده به کم کم ټولومه. نو بس په دې شعر به زه ستاسو په خیرالي وکړم او دې ته به خاص وکړم چې تاسو څه وایئ چې خلک واوري او په هغې باندې بیا عمل وکړو. ډېره مهرباني او بیا یو ځل شکریه د خپل دروند مشر میلمه مهمان خصوصي چې کوم دی پروفیسر ډاکټر شاهنظر خان چې هغه د آرکیالوجي یو ډېر لوی ماهر تعلیم دی، زموږ د موجوده وایس چانسلر عبدالرحیم خان یونیورسټۍ کلاس فیلو ملګری دی، بلکې هغه ترېنه جونیر دی. نو که انشاءالله تعالی دل هم داسې موقع میلو شي نو د هغه کارکردګي تاسو لیدلې ده، انشاءالله تعالی چې دی به د هغه نه ډېره ښه کارکردګي وکړي. دی د پېښور یونیورسټۍ د اوس میوزیم کې دی او دی د لندن نه د اوس پی ایچ ډي وکړه، 21 ګریډ پروفیسر دی د پېښور یونیورسټۍ، اوس هم د بچي هلته دي، دی دلته راغلی دی، جنورۍ کې به بیا هلته ځي، هغې نه پس به بیا دلته راځي. نو زه ډېر مشهور یم چې دلته ډېر لږ وخت دی او په دې لږ وخت کې دلته زمونږ سره راغلی دی او زمونږ سره په دې کچه ځای کې د خاورو په کوټو کې ناست دی. د خپل ګران صدر د دې پروفیسر یاسین اقبال چې د هغه د پښتو ادب کې که زه دې وخت کې ووایم چې په ځوان کې عادت کې د پښتو په تاریخ کې او په ادب کې او په شاعرۍ کې د هغه ثاني نشته، ځکه چې هغه داسې خبرې وکړي چې زموږ علم دی هم راوستی. د شیرزمان تایزي صاحب شاګرد دی، اجمل خټک د نظم بابا د پروګرام وکړو او د په هغې کې هغه د نظم بابا دغه ولې ورکړ، ایوارډ یې ولې ورکړ، دغه نوم سره یې منسوب کړ. یعنې دا اجمل صاحب ډېر لوی شاعران شاګردان دي، ډېر خټکو کوم دي، په دلته هم دي هلته هم دي، خو چا دا کار نه کړی. دغسې که د اکمل لیوني خبره زه شروع کړم، د غیرت او د پښتو شاعر دی، د قوم ترجماني کوي او په هر وخت کې کوي. د ولی خان او د بادشاه خان پیروکار دی، خو په دې شعرونو نثر لیکونکی مجید شاعري کومه کتاب وایم ارشاد چاوي رمضان کې شیطانان په زنځیرونو تړي، چاوي رمضان کې شیطانان په زنځیرونو تړي، زمونږ د کلي هغه اوس هم بیمواره ګرځي او سرمن د غوا غوړوي، غوښې پرې د خر خرڅوي. دلته د ژوند بازار کې داسې پرهېزګاره ګرځي. دا پروت د اختر پر ورځ مې لیکلی و، پروت د کام په مری لور دی، پروت د کام په مری لور دی، خپل وجود راته پیغور دی. یاره څنګه اختر وکړم، ټول وطن مې اور او غور دی. او در په در شوم چنګڼی شوم، یو د سوال تامبو مې کور دی. تماشه اوس د نړۍ یم، مخ زما لکه چې تور دی. انګادې د بهار نشته، د وحشت موسم سمسور دی. وینې وینې مې کابل دی، پېښور مې څه وسکور دی. څه به خاورې جشن وکړو چې نظام د سړي خور دی. دا اختر که نه جلاد دی، رنګ د وینې پې راخور دی. ډېره مننه ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو
بنیادي ډول اورېدلو راغلي ځکه چې دې محفل کې کوم مشران دي د صدر محفل ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي صاحب او ډاکټر شاه نظر صاحب چې هغوی نه صرف شاعران او ادیبان دي بلکې د هغوی په پښتو په تاریخ او په کلچر او یعنې چې کوم د دې د آثار قدیمه ماحول د پښتونخوا نو په هغې باندې پوره خبر دي او بیا د فرمانالدین بخشالي صاحب هم ډېره شکریه ادا کړو چې داسې یو محفل یې جوړ کړو چې د پښتنو هغه زړه چې کوم روایات د حجرې چې مشران پکې هم ناست دي کشران پکې هم ناست دي پوهان هم دي شاعران هم دي ماهرین تعلیم هم دي نو زما په خیال چې دا د خپل نوعیت یو رومبی محفل دی ډېر وخت پس د حجرې چې داسې کشران او مشران خپلو کې یو ځای شو ځکه چې کوم زموږ موجوده تهذیب دی یا ثقافت دی نو هغې حجرې روانې کړي دي کشران چې دی نو ټیویګانو ته ناست دي مشران یو ګوټ کې ناست دي نو په لومړي ځل باندې داسې یو محفل جوړ دی چې په هغې کې زموږ کشر کل او مشر کل او پوهان راوړل شوي دي انشاءالله چې موږ به د دې نه د اجمل لیوني نه د شباب صاحب دي نه د محبوب صاحب دي نه ډېره ښه شاعري مورو او د یاسین صاحب او د ډاکټر صاحب نه به چې د پښتونخوا کوم حالت نن سبا کوم تاریخ دی کوم ثقافت دی هغې بارې کوم دي خبرې کوي نو موږ خو به انشاءالله اورو خو دا وختي سبحان خان په ټلیفون باندې یو مختصر غوندې پیغام راولېږه په نظم کې تاسو ته هغه ورومه په ټلیفون دغه نه کېدای شي بعض الفاظ پکې ګډوډ شوي وو بهرحال کوشش کوم چې څومره خوند کوي څومره خوند کې مینان چې سره کیني څومره خوند کې مینان چې سره کیني سپین سپېڅلي شاعران چې سره کیني او سپېلني ورته لوګی کړه د زړه سره سپېلني ورته لوګی کړه د زړه سره د یوسف منګړ یاران چې سره کیني باداران او وزیران ترېنه لوګی شه باداران او وزیران ترېنه لوګی شه په پښتو مهم پوهان چې کله کیني او د نظمونو نه د امن خواږه ساسي د نظمونو نه د امن خواږه ساسي د ادب یو څو پوهان چې سره کیني او امیر شاد دی که کرم شباب یاسین دی امیر شاد دی که کرم شباب یاسین دی د اکمل شان لیونیان چې سره کیني او اخیری دا چې ای سبحانه بخشاره تل گلزار دی ای سبحانه بخشاره تل گلزار دی د فرمان خواږه یاران چې سره کیني